كدو عليك كدو. السلام عليكم. سنجد يا تمام. تبي تخيه هذا لو كيلو سبق علي لو كيلو بينديرا كيلو بيندي اه ها لا ليش مو قاعد يشرب يوري دنت يخنا يوري دنت يخنا لا ده جدا خيرني شي كمان بدي ادعشهم ليش تبني لها اه ها كيلو بيندي يا كيلو كمان بينديرا ها زي كده هذا المعنى من ماني من خلي هاي من ماني لو خليك شرك لوري ابتسام كده ولا ها كيلو كده اه شيل ما جاكيت لما كمان جمعة واجو سبت واجو أنا ما بجوا ها جوبين بتواجو غوبي بروح ده زبيدي بدي كمان جمعة كابر مين تقول كده ما أسقط خلاص لطول خلاص كذا ده زورو أنا كذا خويا على مانو وين بعدا بوي سو کوئی دارا کا ده سيو ده ये लगा सेव खोलने टमाटर देखिएगा अरे रखा 100 रुपए गोभी रखा और 500 रुपए रखा जा है वाला गोभी उधर वाला है هذا خلاص هذا साशारी के इधर मां अर्धमा वाले टमाटर वाले गोभी वाले भेंडे वाले तोर बात देगड़ वाले कद्दू वाले जरा बाजार का dapat zan morgo mor na tayari rakana ya jenai tayari kau kana كان لما طياره كمان dan sang tayari dindi पता बस यार घर कहिया वाया से no نظم خو زما چلته مې بیا رونداریانې پس کا جامو کې ویني ناغیره پیغورو نام څوک نه خلاصيږي او پس کو کې راغلی دا وسکته ها اوس صحیح ما no zo چې څه کنه ما به دا چیرې باندې سمو فوټو پوچو ستا الا نو د دې ستې تا کړې دي no دلته ور سکای وې دلته څه کوي گاونډیان به وته خیال کوي کنه او سار مې وته بوتاو مو کا پانې پوری بس زه چې زو راځه ما مخکې راځه لکه مکه شه راځه ودرېږه سا اگر وزه شابه اوس راوځه کنه سره نه پاتې شوي دي اوس راځه کنه خبره واوره ها تیل خو باندې ورکړی دی سرلا نو د 100 روپو تیل خو د یو ټیم په سر باندې لګي مخکې شه مازغر اله مخ رالته کې به ګاډي رانه لاړ شي دا لکه راځه شابه سلام علیکم وعليكم سلام چاړه خو روان دي چاړه روان دي که دې دې نسمن کې رسېږي ترې روان د خدای ظالمه نسمن نه دی ابل مې د زرګر په دکان کې ولیدو د خځې والي خرڅ کړې زرګر ته وی چیلې پیلم رښتیا ها بیا څه کوم ترازه په دې کور یو چاپه وو اسیم خزه خاون او دویم ځان سره بوته ما پس راځه ته ګوره نه اوس تل بر لوبا کوم راځه ما پس वाले तोरे वाले मेरे वाले कद्दू वाले टमाटर वाले السلام عليكم سنة دخي تبيت دخي أنا خارجة خماجو سريعه هذا ما ذيك الوقت ولا ما ذيك برا سبك هذه غوبي هذا غوبي ولا ده غرام ده سبني بين البشوق ما نخرج ده يو جسي يوردي هذا ولا سلو بيرا كوا ديدا اي بريد تو خمي ها لازم كاندي تو بينه que my bread हुआ तो पापा ने गिरा इसके मैं मांगे अल्लाह ये का तेरी करो वक्त का क्यों है तो मोबाइल बाजू मैं हो गया दारा ना ऐसे सब सीधे कबल के लिए था मैं वाले टमाटर वाले गोभी वाले भेंडे वाले कद्दू वाले خیال که وسوک تونه وي خدای دې تباه کا
چانسي ډېره ظالمه چیرې ده دا ته نه بوځو راځه ورمن کا صحیح ده ډېره مزیدار مزیداره خو خیال کوه راځه د جګ یو ګیلاس اوبه راشي راولې و ګیلاس اوبه اوس کوم ډېر زیات خپل کور دی شابه راکه ماړه کې په دې کې څوک وبګای شي موچه کې بچي د ګاونډیانو کره چیرې ما ته پته ده چانسي دا مونږه دې ورسره دې ځای نه ویسه څنګه غوټې ورکړي دي یم پرې په خېټه مړه کړې ده د ګل میلې ته د ګل میلې نه د وږې ده ځکه وچري وو ما پسې راوشه راځه کنه راځه अरे टमाटर वाले गोभी वाले तोरे वाले भिंडी वाले कद्दू वाले वाले तोरे वाले बटेका वाले कद्दू वाले څنګه وای دا خو نن د ګل وز ده د ګیز بل را پس راغلی وو نو به ضرور ته مين باید چیرې و بوزو دا به د ګل میله کې خرڅ کو زه تکلیف څه جوړ کوي هم ما را خرڅ کوي موږ کله فارمینه څه به راواله ما بس خو همې ته واله کنه موږ یو خرڅ نه بوزو پس وای راغوي یره بیګا یو ولیک راغلی کنه په 10000 روپۍ مې ور نکړه او کوستا خوخی بس په 30000 ستاش کو په 30000 ما ما به 20000 راکا استاد ما په دې شمنه ته په تیشتر کو کولې ولې دې ما ها خوخه نو په څو باندې راکا خېری مړه په دا د ما د رو ډېره په میده ساتلې وه والله چې په خپله بیا رزق نه خوړه او دې چیرې ته بیا چې کوم دی په لمن کې بوتا ونیولې وه شکل یې پته لګي عشق یې کړی دا دې چیرې باندې مزدوري م لګینې نه م خرڅوله اولم پسې دړ وګوره خیره چک کا چیرې چک کا ته غواړې که بچي غواړې که ما به زه کار وکړه که نه چې چیرې ډېره ښایسته چیرې ده وړې کېږي نو خو په درې کم 10000 ما له راکړه مړه داسې کار دی که نه څه به بیلو ته منډې بو بس همدته شوه پیسې روباسه بوله صحیح ده څنګه ستا خوښې ما صحیح ده داسې کار به کېږي که نه دومره خبره کوم در ووایي زه ماله 10000 روپۍ دي 3000 روپۍ به خیر راکړه داسې کار وکړه چې 300 روپۍ زه به لوټ مال کړم به درکړم ښه نه زه به لوټ ماتې که نه او زما جنجي به دلته رکسات ولاړئ او زه به د چیرې په منډه کور ته بوځم او بیا به راځم ښه ده به داسې کار به وکړي چنچي به ولاړې دي زه به دا لوټم مال کوم بیا راشه بس پیسې به م بخایم دا نه چنچي کې د دنیا سبزي پرته ده هغه ځای به ورګډې غټ کار کوي ښه ده ټیک ته بویه زه دا ټیک چنچي د خیر کوه ولاړه به زه ولاړه به ولاړه به په لنډو کارو شو داسې کار کوو زه خو هم دا چنچي ته نه بوځو ما پسې راخېږي شکل بیا د سره شو یو خبره تا کومه بیا څه وې چاته ویلو چاته ویلو هم که چاته ویلو او که نه ویلې ستا هغه درمې غونډاریانې پکې موجود وې چې ورننه وتم خنداګانې را واغشتې توبه باسه توبې چې پی نه کې ته ما څو ځله په ګیله ورولېږلې چې د ما دې ښځې پورې په غم خادی کې مه خاندې کلي ولس پرېښي دي نو کلي ولس ته پرېښي دي که نه په دې وجه دې ورسره پرېښي دي چې هغوی موږ ته سپک ګوري ستا دپاره مې ورسره پرېښي وو زما دپاره دې سره پرېښي وروڼو مې ورته سپک کتله په جایداد کې رلیسه در نه کړه د کور نوم داسې لس او دوه خپې روغ کې خیر دی ما له به خدای راکړي خدای هر چا له ورکوي دا خدای د هر چا دی خو تا سره زیاتې کړي دي جبه سر پورې نه وه زما ژبه سر پورې وه خو چې هغوی خلک وو چې هغوی خلک نو که نه نو ما به پسې بیا ژبه رابار کړه ما ویې چې زه مو ستاسو خوښه شمه
اوس تا راته ووایه ها څه دې وخوړل که نه نو څه په دغه چکاډ غټې وریجې پخ کړې دي نور هغوی څه پخوي هغه هم صرف د ته دي نو که تشې خبرې دې کړي دي څه خبرې مې کړي دي هغوی ته خو چې به ما کتل نه په ځان ورته نه پوهېدم ما وی چې ربې نیسم او دا سرونه دې پرې کړم دماغ دې خراب دی دا هغه چې رښتیا خبره کوم بیا مې دماغ خراب دي نو تپوس مې نه ولې نه څنګه یې سم نو زه به وګورم چې مازدیګر ورپسې ته ورشې وربچ بچې پاتې روجي نو راکې ښځه مې غواړي ای الله دې راوځي ستا په شیره ولګئ او چې ورشي نو چنچور او بسکټ راته کېدي به زما خبره نه بیا هېره شي ما ته به یاد وي تا ته به یاد وي راځه السلام عليكم وعلیکم سلام سلام اخوي تباو برباد دیکھو السلام علیکم دا وعلیکم سلام دا راته ووایه چې دا چیلې کوم ځای وه به واقع سره په 10,000 روپۍ باندې درې کم 10,000 باندې او ډېره ښایسته چې الله یې د خپله وښیي مبارک شه ښه دې واغېسته ډېره ارزانه مې واخیستله سړي مې دوکه کړه او دا راته ووایه چې چا نه دې واغېسته دا دغه دا مخامخ کور دی هغوی مې واخیستله ته راځه که نه دا کور موږ ته مو ښایي او چیلې به تې موږ هم والو راځه نور خو ما ته پته نه چې نور چیرې به صحیح هغوی ها بس دی که نه بس دی که نه مسله پیوې او سټاټې کې نه هسې ستاسو دا ده زموږ ده هسې ستاسو ده ستا خو دماغ خراب وي ما به درې کم 10,000 روپۍ ورکړې هلته ما خپله چینجي ودرغلې دغه کور مخې ته او دا کور والا په کور کې دي خدای دې ځان له ځوانیمرګه د ده د ترور د لور واده موږ هغې لتلي وو دا چیلې په کور کې ولاړه وه مخکې شه ویم که نه اواز یې ترې که نه برابره څه چل دی دا کور ته بوده کور ته بوده خبره خو ورکړه نو ما خو په پیسو باندې واخیستله راځه څو ته بیا ګورم دې خاوند د سا بندېږي دا وایي دا د سالنډې دي سلام خبرو کې خالي ځای نه راځي مخکې چې تاسو موږ پولیس ته هسې به پولیس ته وایي کې زه به اوس هغه سړو ته به ما ویلی کړم چې په ما باندې جیلې خرڅه کړې ده موږ سره مخامخ که چنچین ولاړه وه او راځه اوس به رسېدلی بسې او ماماګانو ته یې ولیکه ویې دې خو ما دوا کړې څه ماماګان دی زما خبره نشته دلته زما چینجي ویاړه وه تا د چینچۍ له موږ څه خبر یو ما چې دې ګوره اخیستې ده پورته ځې څه زما کور دی ستاسو کور دغه کسان څوک چې په ما باندې چیرې خرڅه کړه دلته مو د روپۍ هم پاتې شوي او دلته مو د چینجي هم پاتې شو ما زه بې راځم د هغې نه به ته خبرې چې کسان څوک دي بیا هم دوی به ګورې ورته خیال کوه زه به خپله چینجي پسې جګړه کړم دا ګوره خلک شوي چینۍ مې لاړه او چینجي مې لاړه